السلام علیکم ملګرو نن درته دا طریقه ښایم چې تاسو په خپل موبایل کې کله ویډیو په یوټیوب باندې شیر کړئ نو تاسو بیا څنګه کولی شئ چې دې کې تاسو مطلب ټیګونه ولګوئ ټیک ده دا ټیګز چې کوم دي تاسو وینئ یا ټیګز ټیک ده د یوټیوب سټوډیو نه چې کوم دی تاسو په دې کې دغه ټیګ لګولی شئ تاسو کوم قسم ټیګونه لګولی شئ هغه ټیګونه تاسو به راخلی د کوم ځای نه او هغه چې کوم دی د دې مطلب فایده څومره ده ټیک ده دغه ټیګونو نو دا طریقه به نن په دې ویډیو کې مونږ ښایو زده کوو به چې تاسو څنګه کولی شئ دلته ګورئ ما اوس یو ویډیو جوړه کړه ټیک ده ما هغه اپلوډ کړم دلته چې کوم دی زه دې ټیګونه کوم لګوم دغه اوس چې کوم ټیګونه دي هغه زه لګوم ما ویډیو جوړه کړم تاسو په خپل موبایل کې آی او ایس چې کوم دی دغه بټن دغه څنګه انیبل کولی شئ نو تاسو څنګه خپل موبایل د بیک نه چې کوم دی هغه کولی شئ چې تاسو مطلب د بیک نه یعنې سیټ نه چې کوم تاسو بیک وکړئ ټیک ده نو په دغه موضوع باندې یا په دغه باندې ویډیو هغې لپاره چې کوم دی اوس ټیګونه زه راخلم ټیک ده ټیګونه کوم دی نه راخلم هغه زه خپله هم راغېستی شم مطلب زه په خپله هم لیکلی شم خو که تاسو وایئ چې نه بس مونږ دا لیکل دې نه کېږي یو ځای که صرف سرچ کوو چې هغلته موږ دغه ټول ټیګونه راوځي او موږ په اسانه باندې چې کوم دی هغه ټیګونه دلته صرف پیسټ کړو نو دغه د اسانۍ طریقه را صرف ښایم نور دا درته زه نه وایم چې مطلب تاسو کوم دی تاسو په خپله هم کولی شئ تاسو دغه اسانۍ طریقه درته ښایم ټیک ده چې مطلب تاسو هغه څنګه کولی شئ دلته نو ټرمینل ما ولګولو ټیک ده لا سیو ما نه دی کړی ټیک ده اوس زه سیو کوم دې نه بعد خو اوس چې کوم دی اول دا ټیګونه لګوم ټیک ده ټیګونه دې کوم دی نه لګوم مطلب یعنې دلته تاسو کتی شئ چې مطلب دې کې دا ټیګ دی ټیک ده لاندې تاسو کتی شئ دا دلته نه زه دا ټیګونه لګوم ټیک ده مطلب دلته زه راغلم یعنې دغه یو چې کوم دی آی او ایس بټن مطلب دغه یو ټیګ دی ټیک ده یعنې چې څوک کله په دا دې لپاره لازمي دي چې کله موبایل کې څوک یوټیوب کې څوک سرچ کوي دې متعلق دې ویډیو متعلق یعنې داسې موضوع متعلق چې هغه مطلب تا په هغې باندې هغه کړي تا هغې له ټیګونه ویر کړي وي نو ستا ویډیو چې کوم دی چې چا ټیګونه ویر کړي وي مطلب ډېر ټیګونه صحیح ټیګونه نو هغه به چې کوم دی هغې ته څه کېږي مخې ته به ورته هغه راځي نو دغه ټیګونه چې کوم دی لګوو راځئ ګورئ ورته دې لپاره چې کوم تاسو سرچ کوئ په څه کې چې مطلب تا کومه ویډیو شیر کړې وي د هغه ویډیو هغه ټایټل به تاسو چې کوم دی په چیټ جی پی ټي کې سرچ کوئ چې کوم مطلب ته ټایټل ویر کړي ویډیو له او تاسو ورسره ولیکئ چې مطلب د دې متعلق یعنې دې موضوع متعلق ماله هیشټیګ یې راکړه ټیګونه راکړه ټیک ده هغه به تاله دیر کړي که ته ورته پښتو کوې که ته ورته انګلیش کوې که ته ورته اردو کوې چې ته ورته څه کوې هغه به تاله دیر کړي ټیک ده دغه دې ماته نه غوښتي دي مال چې کوم دی راکړي دي اوس دې نه چې کوم دی زه کافي کوم او هغه چې کوم دی یو پیسټ کوم ټیک ده دا یې ما راکړي چې یوټیوب هیشټیګ ټیک ده دا تاسو وینئ تاسو کتلی شئ دا تاسو صرف دې لپاره ښایم چې تاسو ته مطلب اسانه شي ټیک ده تاسو په اسانۍ سره چې کوم دی دا سیسټم کولی شئ ټیک ده دلته نه زه یو ټیګ راخلم او هغه چې کوم دی هغه هلته پیسټ کوم او چې کوم دی هغه بیا سیو کوم ټیک ده د آی او ایس چې کوم بټن دا مې دغه سرچ کړی ټیک ده اسوسییټ ټچ ټیک ده دا مې کاپي کو دغه دلته چې کوم دی دا پیسټ ټیک ده بیا به چې کوم تاسو دا بټن ووایي مطلب دا به داسې ټیک شي ورپسې چې کوم دی دا بل ټیک دی هلته کتلی شي تاسو چې کوم صرف دلته کې اوس ټول دغه کوم ویډیو لګه ودروم ها هغه ټول ټیګونه چې کوم دي هغه هلته ما څه وکړل ما دلته هغه پیسټ کړل ټیک دی تاسو کتی شئ لاندې داسې چې کوم دی نور هم دي ټیک دی دا دي دلته چې کوم دی ما ټول څه وکړل پیسټ کړل ټیک ده چې کله تاسو پیسټ کوئ دلته تاسو دلته نه ساده سمپل بیک شئ دې ځای کې او دقه سیو چې کومه بټن دا به تاسو په دې سیو بټن باندې به څه کوئ مطلب په دې باندې به تاسو دا به ووایئ تاسو او دا به چې کوم دلته نه څه شي دا به سیو شي ټیک ده نو دا وه د نن ورځې ویډیو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ